یخې اوبه لږ وڅښه ډېرې مې ښې نه دي درته چې جل هغه د ګرمۍ وهلی شي دا اوبه دي اوه جوس نشته اوس خو اوبه وڅښه چای مې ورته ویلي دي چای به درته راوړم چې دمه دې جوړه کړي درته چای به ډېر امیانې پخې د فلټر د اوبو سره به پخې او د چای سره چې بیا وچه میوه نه وي زه خو خپله سرور خانه نیسم خوړلی ساده چای بیا خوند نه کوي میوه به وي کنجتي به وي پسته بادام کاجو جوز دغه شیان یې نه دا شیان باید ورسره وي وروره دا بیا ډېر ښه خوند کوي او بله خبره واوره ورور مه راته وایه ورور خو زه یمه نو د چای د خو مې درته وویله ستا قربان سمه او غرمه خو زه دلې یمه نو د غرمې دپاره به اوس لا زه تا ته د مخه لا تا اډر به درکړم چې بیا ونه وایه چې دا چې څه وکړه ګوره ما ته ډاکټر پرهیز راکړی دی ډاکټر چې کوم پرهیز راکړی دی زه باید پر هغه لاره ورسره ولاړ سم که نه بیا نو بدنظمیت راځي ما بینځ ته ورورکه جانه یو دو پیازه به پخې ښه نامیان یې دو پیازه دغه چې راپوخ کې بس ورورک به دواوې درته وکړي او سوپ باید ورسره وي د ترکاري سوپ واجرېدله او دا څه ورته وایي دا قابل پلو دا قابل پلو به هم راته پخې دغه چې راته پوخ کې بالا ورورکه جانه ورور به دواوې درته وکړي که ماښام سبا پاته کېدم هغه به دپاره بیا زه جلا پلان لرم هغه پلان به بیا ما تا پر هغه پلان زو د خیره سره و خالده دا زه دې اوس ملګری یم دوست دې یم عزیز دې یم که دشمن دې یم ته خو زما دوست چې دوست یم دوستي را سره وکړه نو ته خو زما بیړه غر کوې که نه ته خو زما کور رانه یې که نه کور جوړې ورانو وروره چې ملګری یم یې هغه ځای کې مونږ لوبیا پخه کړې ده کچالو پخ کړي دي دا څه وایه دواړه به یې په مینه دلته سره وخورو وایي څه چې تیار یي هغه د یار یي که نه داسې مه کوه که نه چې بام د بامه وغورځوي او خپل هم ځان ژوبل کې نو زه تا ته کړایي او دا دو پیازه او د هغه د کوم ځای نه راوړم پوهېږې یو وچه ډوډۍ پسې خله نن سبا کباب دی کباب او ته راته داسې فرمایشونه کباب ته مې ما واوسوه کباب به هم پخی او دا لوبیا تا ناکه پخ کړې ده نو دلته چې ستا دا کوټه جوړه کړې ده ستا قربان سمه وای پیل چې ساتې پیل خانې به لرې داسې نو نه کېږي ورورکه کباب نوم چې واخیستې د کبابو ته مې ما واوسوله دا شیان به را تیاروې نو څنګه کوې نو کوټه یې جوړه کړې ده نو د مېلمنو دپاره که یا یاره زړه مې غواړه چې یو څه درته ووایم خو مېلمه راغلی وروره ته اوس ما غر کوې ته څه رقم سړی ته اوس هوټل ته ورغلی که د یو دوست کره ورغلی فرمایشتونه دې تیار کړي دي چې بس کابلي به راته راوړې سوپ به کوې او دا شی به کوې دا شی به کوې که دغه شی رانه خورې ویې خوره که نه یې خورې وروره دروازه درته واده داسې مېلمه مې بیخي په کار نه دی ته څه رقم سړی ته زما ورور یې دوست مې یې که مې دښمن یې مرګ ته مې ناست ته بیابۍ ته مې ناست ته زه ورشه لاندې دوکاندار وګوره چې زه قرضدار یم زه دوکان مخکې په پټه تېرې شم او ته دلته راغلی فرمایشتونه دې د دوبۍ او د امریکا راخیستي دي ولاکه داسې دوستي خوند وکړي یاره دا څه که یاره شرم وکړه مېلمه به عزته کوي خپل په کور کې که یوه ذره شرم لرې نو دغه یو ځای کوبوتر ومجېږه ځان پکښې مړ کړه کله ګرده کلي در خبروم هم زه په کور کې بې عزته کړم دا هېڅ مېلمه پاله سړی نه دی ورشه خبرې که ټولو کلیوالو ته زه معلوم یم چې زه څه رقم سړی یم ټوله در خبروم ورشه خبرې که کلیوال عزته کړم زه چې بې عزته کړم وا چې و درته پاخه کړي به مې و چې نه نو زه ځان درته پوخ کړم واخې که ورسه فکر وکړه مېلمانه ته چې دپاره راغواړې سړی د دې خولې نه مې بس بل څه مه وواسه که نه زه اوس لاړ شه ځان دې ورکوه چې دا چکه دې پر دا خوله ووامه خبرې کوې خدای توبه په ګرده کلي کې چې زه بې عزته کوم ته ودرېږه تېر د داسې مېلمه نه